بسم الله الرحمن الرحیم. په ریویو کې سوال چې من خبره کی پروپینګ باندې چې من خبره کی په پروپینګ کې یو سپیلینګ دی ان ګرامر سپیل او ګرامر ترشر دی ورډ کاونټ دی دا شی ډېر مهم دی دا خپل ورډینټ سره کورپیټ دا خالي سره په دوه ژبه کې کور نه کورنه کو سپیلینګ دا مطلب چې په انګلیسي ته پیری انګلیسي لیکلای شي خو سپیل غلط لیکي اکثر په سپیل کې ستونزه لري کنه شي نو دا ځکه اتومات کمپیوټر هغه سپیلینګ څه ته کوي سمې لیکي مثال ته وکړئ دا ځکه مولیکل مو کار ولیکل خو مو کار غلط ولیکل دا سم ولیکل کله چې مو سپیس ولا کارازي چې ول معنا لري کنه کار څه غړای ته وی کنه داس مولیکل کنه کری مولیکل او دا دغه څوک سي نو می شاور کړی د سرال نه کوي دوه خبرې دي کوي کسرال ما د نوم لوند دا مطلب چې دا په انګلیسي کې سکیما معنا نه لري د لغات څه ده غلط ده کچیر شناله معلوم دی سره ولا کزه دا ځکه لیکو دا ځکه مو دا ولیکلو کله دا ځکه سراله ما ورکوي کنه دا علوم دی نوم سره کنه مو دا اټ کړای دی یو بل واته به علي خان ما دا مولیکلو نوم سره سراله ما ورکوي ویلې ځکه چې دا نوم خان محمد خو په انګلیسي کې څه معنا نه لري کنه دا په پښتو لغت دی ښه دې تر شي دا ځکه لیکو ښه دا ځکه زه نوم لیکه جان امیر لیکه امیر ما ولیکو جان امیر دا ځکه زه لیکه یا مای نیم از لاند سره لیکه بیا غلطه کړل یا از دا آی بغاټ لیکه اس لیکه جان امیر ومني کړه دیسته زرسه پاسلاور کو بیا سپریا لگاو کرم سپریا لگاو لازم سټراور کړ شنه ما ور کړه وستې سټریا لمه او د شنه لمه په ماسک به فرق پېژنې سټریا لمه چې دا مطلب د لغات غلط ده شنه لمه چې دا مطلب چې لغات نه ده غلط خو ګرامري غلطي کړی ګرامر رسول الله شه دي چې دا سوالیا باید جوخ ته نږدې سره ولیکي سره کوم باید سره ولیکي نږدې کچېرز دا فاصله ختم کو وی غره کښنا را سره کوم شول ختم شول نو استریاله مې او دښنه مې په ماسک پوښ وړای سره چې به خلوا شو از دا نو دا کار ولیکل خو یې زغوړي دا کار سم شي منه سپیر وی شوای دی اورول انتخاب مې کړلو ګرامر سپیل منه مې کلیک وکړلو دا ځکه یو ډیر باکس ته پلوس شولو څه ته پلوس شو یورک باکس ویج د تو چې کار لیکلای دی ته مطلب کیر دی همدارنه دو کارو دی کار دی کاری دی که کریو دی ته په دې کې به لکه لغات ووینې ته یو ته لیکل شوی بیا پیژې کنه بس خالی کلیک وکړه مو مطلب څه دی کار دی کنه او څه کا چینج کله چې زه په چینج باندې کلیک وکړم دا چې کوته یو نه لري شوارې کو څه شي ومنره اسراله ما نه لري شوړه او لغات سم شو یا یو بل لغات لیکه پردن زده ذکر ریموٹ لیکه ریموٹ هداس مولیکه دا غلط دی کنه ته چې ریموٹ داس لیکلای کیږي مو دا سوال لیکل دا مې انتخاب رول سپیلینګ ګرامر ته او په داسې کې وینم لغات مو تر وکړل چې ته مطلب ریموٹ ته ریموټ دا ریموټر دی که ریموټ است دی زه وایي چې مول مطلب څه دی ریموټ دی د ریموټ ته انتخاب کړه ځکه او چینج مطلب وکړه او دا سره کوم شو ریموټ ته چینج شو یعنی مطلب کا هر لغات مو غلط لیکلو په انګلیسي کې سره علامه سره اطلاع سپی دی نه یو بل طریقه شته لاندې طریقه مو ریموټ کې ولیکل کنه دې تر شي رائټ کلیک وکړئ په کیبورډ کې شاید راته بټن وایي په داسې کې اډر کوي ویني چې ریموټ ته مطلب ریموټ ته ریموټ ستای ریموټ باندې کلیک کړه لغات څه شو تا چینج شو څه کور کوی به باندې
کدا شنا لیکوا د هدف وچ شي وي چې ګرامري غلطي وي یعنی د انګلیسي د اصول مطابق لیکنه د کړی نه را غلطه نه دو چې ورډز غلط دی د معنا غلط دی لکه دا چې مینه موډرز فاصله ور کړی دو دا چې مې فاصله ور کړی دو دا چې مې فاصله ور کړی دو او دا چې مې ورسته سټاپ لا کړی یا کله چې د څه خپل یس ول په فاصله ور کړو دا کما ولا یا دا کما ور نشي په تو څه وخت یې دغه اصلاح کول دي دې اصلاح کول په خاطر لاندې طریقه رائټ کلیک وکړئ او دا چې څه وخت یې نشته ویني دا سوالیا نوم ته څه کړی نه کړی یا خالي صرف دا اپشن چې درته په دې کلیک وکړئ کلیک وکړئ په باندې سره کوم څه اصلاح دې تر رائټ کلیک وکړو اصلاح کړئ ورشه دې ستا یس تر رائټ کلیک وکړئ یس سامه کړو دې ستورو شي ځنی کې دوی راغلي یا کنټرول زد ورشه دې ستا دز کې ورشه اګنور ته وایي اګنور دا مطلب چې د موږ سره کوم لیکل د ګرامري اصول د غلط وي پرځم کارجان د کارجان نه ورولای کنه بیا چې ګرامري اصول د غلط مو ته د راس لیکل شوی کنه د خاطر څه شي کچې موږ په دې باندې کلیک وکړي یس باندې کلیک نو د سوال کمال نږدې شو کنه اوس وایي چې نه ورنږدې کېږي سره کوم چې لیکل دا رقم وکړي شي رائټ کلیک وکړئ چې باندې کلیک وکړئ اګنور باندې کلیک وکړئ په هغه ځای باندې پوه شول هغه آشنا لیکنه څه شوه نه ختم شو شو اس په دې کې جان سره سترا لیکل ولیدو اس جان په انګلیسي کې څه معنا نه لري پښتو لغت دی کنه جان وجود ته وی که زیګر دی فارسی لفظ دی اس دا کومه معنا لري سترا لیکل سره کړی دوی کوي نه سترا لیکل په پرنٹ کنرسي کله تاسو دا غا پرنٹ کوی کسرالی کوي کښناوي د ذکر سپیس ور کوښ نه لیکل سره ولا کنه کدا ځ چې پرنٹ کوم دا په پرنٹ کې نشي اس څه کسې دا ځ پرنٹ کوم کنټرول پی وای یا کنټرول پی نه وای لاندې سره فایل ته او پرنٹ نه کله چې پرنٹ نه کلیک کړئ چې ویني اسرالی کښتا د ذکر کښنالی کښتا نشته دا نرسي خو تاسو یو هند چې اشاره درکوي تاسو یو نقل درکوي د ذکر مغالطي کړی دو که اصلاح کوي شو دا خو د اصلاح کړل دا د هندل کړل دا ستونزې یا د اګنور کړل یا د دمنه کړل شو په دې کې دا جان ولای دی زه بیا چې دا خو نه انګلیسي کې سم معنا لري او نه ګرامري غلطي دي دا باید د استرالی کې سره ورن شي د خاطر رائټ کلیک وکړئ او دا چې نوم د سره لیکل دي اټو ډکشنری یعنی د کمپیوټر ډکشنری کې دا نوم ثبت شي چې کله سره ثبت شي بیا خو استرالی کنه سره چې ځکه چې کمپیوټر یې پیژني چې کله ما په دې باندې کلیک وکړم او دا ځکه مې علامه باندې لاره شو هیڅ کبل چې زه جان لیکا بیا نو سره زه دا چې جان ولی کول سره سره علامه کله دا چې خان ولی کا خان مې ځکه یې مخکې اډ کړای دی لکه چې حلیمه اډ کړای دی کامران مو ولی کولم کامران مې اډ کړای دی ځین مینه مو مخکې اډ کړی دی امیر مې نه اډ کړای کشیر روش امیر بیا ولی که دوباره امیر مولی کنو پس کسرا علامه ورکوی شا ارمیر شو ذکر شا ارمیر دوی سیش فرق ارمیر ده کشیر از دقا ارمیر بیا ولی که سرا علامه ورکوی زوی انا چیرته زلی که با سرا علامه ورنشی دا چی دا کلا ڈکشنری دا آٹ که کنا آڑی که دا چی دوباره بیا لی که بیا سرا علامه نوسته ورکوی سرا علامه نورکوی دا امونم چې کله زه خپل نوم لیکئ دا ځکه ستره علامه نه راځي مینه دا رقم نشي دا د پته چې موږ ډکشنری د څه کړه دی اټ کړه سپدې باندې یا پرو وکړه خپل نوم شدید ترونه دا نوم کا صحیح کړه چې نوم لیکه دا ایج کنه پوړې ده دا د لایکی جو کنه پوړې کچر ز سپیس ویا انټر ویا ایج شي اتومات کاټ شي یا انټر مو امید رحمت غات نه لیکل مو مې لیکلو او انټر مو ورو څه شو واټ
دا ویره داس خبره ده د دې په بیهایند کې خبره شته کله چې تاسو فایل ته ورشئ فایل ته او فایل کې داسې کلون د سلی کړل دي آپشن لیکل دي پر آپشن باندې کلیک وکړئ په آپشن کې داسې سلی کړل دي مرسو دا موضوعات په پروپینګ کې ویل کنه چې کوم ویل پروپینګ او داسې کې سلی کړل دي پروپینګ کله چې پروپینګ ته ورشئ او په پروپینګ کې داسې کې اټو کریکټ آپشن لیکل راځي کله چې په دې باندې کلیک وکړئ داسې کې 70 سي داسې کې سلی کړل دي correct to initial capital capitalize first letter of each of sentences یعنی د جملې اول تورای کا زه غړ لیک کوړی کې لیکه د انګلیسي اصول د کمپیوټر اتومات شي کوي غټ کې دی ازکه چې مخبل نوم ولیکلو د اساس باندې شي کېدل خپل غټ کېدل یا دې سترو شي capitalize first letter of table cell کله چې ټیبل تلور شي یو سیل تلور شي وخنه تا پک نوم لیکه اول تورای چې په غټي وي اس بل سیل تلورلو از داس پریکړه هم څه نشي کولای چې دا ودر بل جمله دی یا بل جمله ځکه خو ټیبل دی په بل سیل کې چې زنوم لیکو باید ای زوم ته تورای شي اول غټ شي ځکه چې دا چیک لا کېدل دی capitalize name of the days د انګلیسي ورسې دی لکه سیټرډے سیټرډے منډے ا دې نوم چې ځکه په وړي لیکي اتومات شي کیږي خپل واټیږي correct accident usage of caps lock key caps lock key سره راځي از د سره وخت صحیح دا آپشن مې لګولې دي اوکے مې کړلو او دا مې دې نه اوکے کړلو په دې پاس من څه کیږي اسم حمید الله ولی کرو او په دې کې زم محتاب سره لیکو ایم غټیږي نه ولې ځکه چې دا خو یو جمله ده چې دو یو جمله ده جمله سره تا ورسله پر زنده کې جان لیکا جی سره کوم شو لغاټ شو ځکه دا چې څه کته څه مختلف کوي فول سټاپ لګیدلای دی فول سټاپ چې ولګیږي جمله باندې ساته ورسته کنه هدف یو پیراګراف پای ته ورسته سټاپ شو په دې کې باید بل جمله باید فایل شي اس بل جمله چې پیراوي انټر وای بل لاین تر وشو په دې کې زبر نوم لیکا دا چې سره کوم کې پاتې دا چې زه کامران لیک کامران مې بل کې سره کوم شو پاتې اس کا بیا کامران چې لیکي یا بل چې لیکا پرځن امیر مبسوالي کړو دا ای غټیږي نه غټیږي ځکه دا په یو جمله کې دي کچره مو فول سټاپ سواله غوړو د ځکه په نوم څه لیکا د ګرامري غلطي و شاید فول سټاپ مو لیکلو جان مو لیکلو جې سره کوم شو غټ شو شو ټیبل سیل خبر دی سولوشن یو مو دا خبره وکړه چې جمله اول تر اوسه کېږي خپل غټ کېږي اتومات کمپیوټر خبره ته غټوي انګلیسي اصول د باید شي غټ شي نه انګلیسي اصول مې په دا هم کې ته پرې کې دې ځکه مو ویل نه ټول تر دا په غټ شي نه ټول د پوړې شي اول تر دې په غټ شي نه را پوړې نه دا موږ په دې ځکه ویلې شو is there the name of the day the ورځې نومینه پرسنس د کې لیکا سیټرډے مو ولیکلا اس شو په غټ شو اسی واجب نه دو بل ز فرایډے چې لیکا کله چې ز فرایډے لیکا اپ بیا شو کسه یو واجب نه دو خدای دې کوم از کی خبره کړی و چې د ورځې نومینه چې وی دا تور خپل تراته وی دا واته چې شو یا پرسنس لیکا منډه ام څه شو استوس دا سم ویاج دا خو یو جمله ده بده کې ویلې غټوي ها یو جمله ده باید اس غټ وای نه راخو یو جمله ده باید غټ نه وای خاصه کوم خبره کړی و چې کچیر د ورځې نومینه وی کمپیوټر خپل ته غټوي صحیح شو چې بل تر ولر راځي کې میوړی کټه بل جوړ کړو په دې کې ځلې کوم نیم ان څه شو غټ شو بل سیل تر ولر دغه سیل تا په دې لیکو فادر نیم کنه اپ څه شو غټ شو دا ځکه لیکه سالری مو لیکلا اس شو ځکه ازکه ما چیک لګولای دی چې د هر سیل کې دا نوم اول تر چیک کیږي غټ کیږي دته بیا وکسي دا اټو کریکټ آپشن چیرته دی فایل ته ورشي اخر آپشن ته په دې کې پروپینګ ته او په دې کې کریکټ آپشن ته او په دې کې دا چې کینه چې دې لګول شوی دی پاس باندې مشته یو صدا پورو کوي ایپل می کرای راځي کې ایپل می درور ای ډبل پی ولی کړه که څه دا چې درور ډبل پی ال ای ولی کا
کله ورته سپیس وایا دا کله ور متسم کوي اړ پر راشن کوي دا ځکه بل شي دا وخت لوند د سبخه وخت چلو شي دا ځکه خو سبخه نمبر ته شي کنه او په دې کې دا پروپینګ ټول په دې کې آشته دا ځکه چې کوي ورډ پاوند پروپینګ ایرر چې مطلب د پروپینګ کې یو ستونزه پیدا شوې نو کچر دا مل د دې چې ونه تر د انګلیسي دا وخت د انګلیسي سره لیکي دا سکرین ټیپ میسج کې دا ځکه لیکي ویني ورډ پاوند پروپینګ ایرر دا څه ولیکل کنه کچر دا ځړانګه او دې ستروشه او د ځکه چې نو پروپینګ ایرر یعنی کیم ستونزه نشته د ځکه مو ال ډبل پی پی ال ای داس مولیکل یا مې دوره پی ال ای مولیکل او د ځکه مینه کراس علامه سره ولا کله چې دا نه وي کراس علامه څه نشته ځکه چې کلمه کله دوره پی ال ای مولیکل د ځکه مینه سپیس مول د ځکه کارا مارنه چې کله په دې باندې کلیک وکړي ډایرکټ تو دې ته بیاوي هغه لکه په دې کې مونږ وایو ډایرکټ مودي ست بي د اپل د غلط کړه د اپل سیستم هدف ته کا اپل چینج کوي نه چینج کولای شي دا خپل ایرر چې ته وخت مو غلطي کړې کنه د دې نه چې لاند څه کولای شي کتلای شي د دې نه کتلای شي دا تر دې پر دا خبره مو په ګرامر سپیلینګ کې وکړه دا بل تشر چې دی دا امر سکلای شي د لغات مزید نه راځي ته معنا وایي چې کې روبسي زه د اپل معنا روبسي چې د اپل سمانه لري اپل میں انتخاب کړل په دې باندې مطلب دا تشر کې خدا خبره ده د ځکه څه لیکل دي we are not showing a definition because you are applying مې دې کوم تعریف پیدا نه کړو ځکه چې ته څه اپلای نه انټرنیټ سره نه وصل کله چې انټرنیټ سره وصل وي نو په دې اسمنه وتستا دغه اپل نرم معنا یارو وسی سه لانګویج د ځکه ژبه نه خبره شي فرنچ کې وړه اسپانیش کې وړه یونایټډ کینګډم کې مګر لانګویج کې وړه خو راځي کې واسنه دا ورو چې د ځکه خلک فرنچ او اسپانیش خلک ژبه کې اسپانیش ا دې نه څه کتره شي دا تلفظ یې ورته څه شي دا کې مهم ځکه نه چې کور نه کوي مشتسته ها انټرنیټ سره ترلای او دې ترسیمه چې ترانسلیټ دا کله چې ترانسلیټ وي ترانسلیټ دې نه مشت بیا کله چې ترانسلیټ دوه ژبه ته چینج کیږي او سي دنا ورډ کاونټ دا به موږ خوښ لیکنه د لغت په نور خدا مهم ځکه چې د انټرنیټ سره کور کوم انټرنیټ سره مهم البته کچېره کور یې کړای په 2000 کې زچ کور کړلو په 2000 کې چې موږ کتلای ده پېکې کور کړلو پېکې نه ودا سون زواج په 2000 کې کور یې کړلو یا خو خالي صرف دوه ژبه ده یو اسپانوي ژبه ده یو فرانسوي یا فرانسوي ژبه ده خالي لغات ترجمه کول مش پامن سکه مش خو یا په خپل چې باید ترجمه کوم مش باید غټول کنه بل ورډ کاونټ تر ټولو زیاته سوندي ورډ لغات وی کاونټ شمرل دی کنه دا ورډ کاونټ د ځکه لونګ چې وخت د ځکه لیکل شوی دی د ځکه څه لیکل دي words one up one words word یو لغات دی دا څه دی یو لغات دی کچر د ځکه پسلاور کو او د ځکه ولیکو مینګو مولیکو دا مینګو راته د سرګي سپیل سره کوم دا مینګو مولیکو کنه ایس لونګ سه ورډ څه کلیږي دوا ورډ ځکه یو ورډ دا سره او بل ورډ کوم شو چې لونګ روشي د ځکه one word up to شو زویا چې نام ته د ډېر معلومات ورکو سه ورډ دي سه توري دي سه لاینونه دي سمره سپیس استعمال شوی دی روشي د ځکه چې انتخاب کوي word count کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ټول معلومات په دې کې د ویډیو په پلاس وایي څه څه سبخري جوړ کړی دی ایوا ورډ څه ورډ دی څه کریکټر دی کسه کریکټر دا ام ان او جی او دا شی سی دی خو نو سپیس په دې کې سپیس دا ماس کې فاصله سدو دا نه د ورجمع کړی دې څه ورسې څه غنه یو 2 3 سلویر 15 دا سپیس کې نه د ورجمع کړی 15 دې پر کنه شپیر و او تا نو لاس څه شپل لاس دا ځکه لیکلي کریکټر وذ سپیس کریکټر ما جمع کړی دي اپو ماس کې چې سپیس ور کړی دا ما جمع کړی دي نو دا 15 راشو 15 دا شو دا ماس کې سپیس ورو چا څه شو یو ولا شو دا ځکه څه لیکل دي دوه لاس دا کمپیوټر راځي کړی دي کمپیوټر راځي کړی دا ځکه سب توای سپیس ور کړی څه ور کړی سب توای سپیس ور کړی ختم کو یس او بیا ورډ کاونټ وروشه ځکه څه شو شو په دې کې زوی زما کاوه که سپیس نه راوي زما کاوه
یو ورډ به اضافه کوو بل زه اضافه کوم پروت مې اضافه کړل کنه پروت شول ورډ کاونټ تر ولا او په دې کې ورډ څه ورډ شول درې ورډ کریکټر سمرا شول او د دې کې سپیس سمرا شول او خلاص پاراګراف یو پاراګراف د پاراګراف باندې زون کوي دا یو لاین دی کنه کچره مې دا صاحب ته ورسول کمام سره کولو انټر مو ولو او دا ځکه نه رانو مې نازلې کا نه رانو مې نشاولې کا ریچ بريج رائد الشلارة رائد الشلارة بطريقات ولا خبر عن مكتب ورسة توقس يشوفنا شا دام ولي كلو اس word count رولا تلفظ در مهم دي شوفنا تلفظ اړوند دي زیات خبره ده دا د پاراګرافري نه سشول لاين سلاين نشول دنیا ولزه په کومانس کوم د کیو لاين پرې شای پس یې لاين نه دی دا یو لاين شو او دا بل د ځکه بل لاين سلاين نشو د ځکه یو بل لاين نه مله کړل شو جوړ کړی دی زه انټر وایم د ځکه بل ولې انټر وایم سلاين نشو ټول یو دوا درې یو په ساته پرې شای دی ها پسار دی یو خاطر دا نن دی دوا نه خاطر لاين په دوا لاين شول کنه پاراګراف نه شول وا رول ورډ کاونټ تا د ځکه لیکل دي پاراګراف د ځکه ویلي لیکل راځي صحیح پاراګراف لیکل دا ما کوم اپ سواله غواړم ورډ کاونټ رول پاراګراف نه شول دوا د زونته پاراګراف د زونته پاراګراف ته لاين سره نه دي دوا نه یو دا لاين دی ګرای نه دا خالي د استقبال ټول ډاکومېنټ اړول معلومات درکوي کچره زی واپس هم خاص وکړه کنټرول انټر مو ولو دا ځکه مالي کنه وکړه او ضرور ورډ کاونټ او دا ځکه پیج سه شولې پیج شو په دې باندې کور وکړي او دا بل شي دا وخت دی لاندې دا انټرنیټ سره ترلای دی دا وخت کاش په ورشي من نه پیژدې انګلیسي مونږ زاوه دا موست مانټر وری په وې درې ځکه میسج درکوي learn more about text you selected saying definition image and other result for more from various online resources the online resources نه د کوم لغات سلیکټ کړی وي د تعریف د آتس دا ټول شي کوي درکوي دا ځکه موري کله فرضاً په موري کله چې متا تصویر یا کو نه شکل دار کو او ټول معلومات درکو دا سمارټ لوک اپ نه کورکو سمارټ لوک اپ په ام اس ورډ 2000 وکی نشته څه دا په 2014 کې ماستر ولا ده کله چې په دې باندې ځکه لیکو په داسې خو انټرنیټ څنګه ځکه دا انټرنیټ سره کوي ځکه ازي کې خبره کوي چې کله په ودارې داسې څه لیکل دي آنلاین ریسورسز خبره کوي یعنی نت سره خبره تړلې دي داسې کې لیکل دي سوري something went wrong please check your network connection and try again دا چې سره کوو انټرنیټ سره کوو ورډ کاونټ باندې کور وکړي سمارټ لوک اپ باندې پرې شي شولا بالکل واسطه نه